يا دي بوډیانه چې مې دا پیسې اخیستې نه که نه د مرګ جونې هېڅ پته نه لګي ځکه چې ډېره کمزورې ده تازه سپین آیا تسمعونه मैं अमीर अफजल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले मराकट माँ सलाम वालेकुम सलाम निकम्मल अल्लाह दې دله دومره ژوند درکړي که نه چې زما دا پیسې روزي امین امین سره سته دا دی اخبار کې راغلی دی چې زموږ پروګرام په عالمي سطح شروع شو دا امیر افضل دی دا امیر افضل دا سید افضل دی پلار دی دا سید افضل دی دا سید کریم استاد دی بل تر دی ماشاءالله او دا زیت الله خان دی دین وسیری ماشاءالله ماشاءالله درنه کورنۍ د بل د غریبانو خیال ډېر زیات خیال ساتي الله به نه خرابوي نو تا هغه 100,000 روپۍ وي نو ما چې هغه وشي چې دا یو نیم لاک دې روزي پیسو پسې ما ویلې چې ته به نن راځې ورځ راته معلومه وه د سهار نه مې پلو پسې تړلې دي ما چې څنګه مې بچی راشي زه به یې ورکوم د خیره یاره الله دې هسې بې سوبخه که نه نوره خو ګناهګار هغه حساب کتاب خو ورسره کوي که نه امین سره بس 4 لوټه دي او دا دې په ما باندې دومره غټ احسان وکړو په ما دې ونه کړو په ځان دې وکړو واو د خیره سره خو د چې کار دی چې ګوره ډېر د خوارۍ خزکۍ پیسې مې دي د چرګو پاګو مې جمع کړي دي او یو چیلۍ مې خرڅه کړه ښه نو څه مې ځان ته خرچه کړه او څه مې تالی ایښې یاره ترور یو خبر ته کوم که نه ډېر په ښځه کې دې په کار راغلي یاره دا منې ته راپاسه که نه تا ته خبره کوم که نه انشاءالله چې کله تا ته دا پیسې میلو شي که نه ته به داسې توپونه وې ګوره ورته ولې زه اوس د ټوپونو خو نه یم په دې عمر کې وای دا خوشحالي ده او ته انشاءالله دې نه بعد به ټول عمر خوشحاله بیا زر کوم دا سړی درانه چې بهر ته وځي او د زکات دغه څو ورځې دي بیا د سرسایه پیسې شروع کېږي انا امینه دا خو 200 روپۍ سر دی او دا خو یو سر دی او نیم سر روپۍ بل څه مثال به دې راکړی وې دا د دې مثال دا زنده مثال دی دا خبره دې صحیح ده ناوخته دی ښه ځه الله دې مل شه الله دې خاص دغه کاکا راغلی وا ایغوره په تاسو څه مې راغلی دا مې مشر ورور دی راشه زه نوم مې نه دی لیکلی راشه وروره السلام علیکم السلام علیکم نوم دې څه دی نوم مې ظفر شاهدي کارت راکړه چې دا نوم دې ولیکم دا ډېر ښه سړی دی خلکو نه پیسې ورکوي شاهدي کارت دې شته دا د خپل ورور دی واو د ده هم زه داسې اخبار کړي که بیا به خپل کافي د ظفر الله ملنګ باندې مشهور دی ولدي حسین الله ملنګ عرف ملنګ 17 او محله شیخ کورونه تورنجه ضلع تحصیلي 400 داسې کار دی 1.5 لاک روپۍ انکم سپورټ پروګرام اوتی دی صحیح شو په دې کې به 100 روپۍ ته موږ له راکړې په داسې بندوبست کړه سړی راکولی شي نو هم خبره نشته او که بیا راپسې راشم سبا زه بیا به راشم سبا بیا راشي در به کوم مېلمه دی اوس مال که به راغلی بیا راشه د خوراکۍ د کار شوی دی لاړم سلام علیکم صحیح ده الله دې خاص که خدای به دې نه خرابوي چې زمونږ غم کې راځه خور ورور عیني دقه شانته چې د خور تپوس کې نو بله به دي دا دی نن ما که رالی 1.5 لاک روپۍ به د خدای دی خور خو ډېر حقداره وي دقه شان راځه اوس راځه چې مې پخ کړی وه هغه هلک ته لسته م ونه کړو راځه چې صحیح ده راځه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه يعني هي السلام علیکم وعلیکم خان كذا تروح كذا ايه هنا ما ولا وجه انا نو هنا ما هنا يعني هي هني امنا امي من هذا انا وانت هو ابيا نمو وجه مغلا حيرتني وإني نمغلا رأيا ولنا ما تقول له ورکړي ستاسو دا الله سره خوکا او ترې درکم کوم مول لري ما لري انا من يمون لو اما وارد خوش مې 15 روپۍ دي انو بيري
یزوی نو دا خو بیخي کمره کړې دا څه کې نو هاي لا امي نيو ما هي نو خو دا ټک دروازه لري شوی دی شیر خان اے خوره کې ستا خبره ټیک ده خو څوک هم کنه دنیا خلک دي کوئی 2 درې لور کم ټیک ده هغوی به کار وشي خو دا نور غریبانان به بیا څه کوي لا امي لا مداري يمني اننا نوم اننا نوم هرنو نو سبب مم نه غن ثانيه ښه یو کار وکړي بیا دې خو په لیچي جوړم لګي انا څه نو ولا لا محتل جوړ نه لري تاسو خدای ذلیل کړه خو ما تاسو له دا درکړ چې زدان په دروځي سو خو دغه شیزونو وروړي نو تاسو د جامع خو بهر کې هغه سره زما څه کار نشته ما خپل غاړه خلاص کړه چې تاسو پیسه کوي او كونو انا لغا اها اهم من امي انا ما لم انا نو بدا یو کور کسانه کنه د یو کور کسانو له صرف یو کس لور کوم او زه اختر نه کې چنچي کریم تراواله دا مکه کنه نه ثواب را لو کوم یې خوره کې پته نه لګي ډیر خلک را خوستا سو غوندل لري چان مو نه لیدل زه خدای بل ځکه نور درکې ښا دا چې غریبین آمین. دې برانه خط شي والله والله ذليل خلي ما لي شته بل دنیا د نار قسمه خلک پکې دي ته وی دنیا یاره خو د شپږی موسم تیار د شپږی کلی تراشه چې ګلاب یو بل لوسو د شپږی کلی تراشه یم تپم ناراضي سمې روجا ده سمې طبیعت خراب دي څوک خدای پاکه ډېره ښکلې خدای ده ماشاءالله او دا ګلونه مزه کوي که نه های ښایې چې بس کتې مې وده یاره دلاوره د نننۍ روجې داسې کړی یم که نه چې به دا جبه مې بار راوځي نو لکه ستا به څه جبه بار راوځي د الله بنده ما نسوار نه دي لګولي دماغ مې ډزېږي د پاسه نه 12 بجې لا اوسکي مړه السلام علیکم دا جي ګله بخیر 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 هلکانو دا ټول چې روژه څنګه ده روجه خو ډېره ګرانه ده څنګه یاره بس نسوار مې نه دي لګولي دماغ مې ډزېږي یار دا جي ګله پرېږده سړیه نسوار پرېږده مړه هسې دې مخ راچوللي یو کار دې وایه پیسې راسره شته کوم دي نو دا خبره هم دقه ده که نه چې بس په دغې م خفه یو مه خفه کېږه د روجې سل برکته دي او بېشکه علي شیر خان پېژنې او خې پېژنو پېژنې او ور به شي اجرې ته 15,000 روپیا به در جیب کې واچي نه مړه د روجې که نه مړی سره خبره کوم که نه او د هغې نه پس بیا نه دی د پېښور یو کس دی مړه هغه پکې لا بل کار دی نه دا چانس تا والی دی دغه چانسونو ته خو دې دا پلار پروت دی خدای اګو نو ته کله چانس وي مونږ ته وایې نو مونږ ته وایه چې یو ځای ځو که نه او د پېښور هغه وایه د پېښوره داسې کار دی ها؟ چې موټر کې ګرځي ښه ما ته وګوره داسې ورته غاښونه دي ها. او راکټ نامې ده هغه زوړ راکړه دې په زوړو په نیمه کې خو پیسو کې د کار دی که ها بالکل کار مې دی کار ته سره شته او بالکل شته ما سره هم شته بس ټیک ما سره 2 کاړه دي یو مې د تور سره دی هغه پرېږده ستا د کار خبره کوم. زما شته زما شته بس کار به ورکې چې کله به دنه وکړي 1.5 لک روپۍ به دا روجې زه دپاره چې ځو وشي زه چې ځو راځه لږ صبر وکړه مرېشه مرېشه ده چې روژه ماتې ته کښېني داسې ګل ته دوا کوم دا چې ګوله زوی هم ختم باران به بشي د باندې وکم د باران د دواګانو زه چې د اختر له خو په کپړې بیزار والو کنه د الله بنده چې ډېره مهرباني ډېره مهرباني سلام علیکم اختر کوم ځای کې دي او ته ته وګوره ته خو روجې ونیسه که نه ځان ټینګه روجې ونیسه نو اختر پکې بیا وروسته دی های های علي شیر خان سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ها ګلونه خیر شه یاره خانجي مونږ دا چې ګل را لېږلي مونږ حجرې ته درتلو او او دلته را سره میلاو شوې او څنګه بس دغه مې چې په خدای به شو پتا به شي او بیګام نه ده خوړلې پښمني هم دغه شان په ناره تېر کړه او را لېږلي وي دا 15,000 روپۍ ورکوي مونږ یې پیسې راکړي او ډېر په امیدونه راغلي پیغامو سه ګوره داسې کار دی زه کو پیسې ورکوم د دې وجې ورکوم د کاوه نه کوم چې د نور شمال خانانو ته پته ولګي چې وروره د غریبانان خلکو سره امداد وکړي دا را سخاوت او د دغه د رحمتونو میاشت ده نو داسې کار دی بالکل صحیح ځای لرالی ها او ټکي درته ویلي دي دا واله 5000 ته او دا 5000 ته واله صحیح شوه او خانجي دلته وي هغه راکټ دی وي هغه هم وایي څه پیسې ورکوي یو ماته ګوره دغه بدرنګ کس نوم نه اخلي ها دا راکټ با پکې رقم دی نه راغی دی خدای ذلیله کوم دا ماله خو ګوره د راکټ نوم په ما ډېر بد لګي ونیسه دا ته ماله بیا ګوره راکټ ماته ونه کوې ښه ډېره مهرباني ډېره مهرباني زه الله م خوشحاله ساته راکټه تا سره خو به زه ګورم ذلیله ګمینه چې ته څوک یې چې زما په علاقه کې دا راکټ نوم ځانله مشهور کړو یاره خوب ملنګه داسې کار یې ګورې ډېر الله د یوټونو ډېر خیال ساتې هغه نه ټول ګډوډ شو او کنه یاره دا موږ خو په دې پوه نه شو
لنګري ټالي سټو له خو ما ګوره زکات ورکړي ډېر څه زه ورکوم او بیا موټ نه راکوي دونه بې خوندې دا وګوره ورته یاره خو بس دا ډېر بې خونده رنګ رنګ خلک راوټي دي نو جی سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه بخیر احمد یار اخي خیر خیرت خانجي مونږه غالي شیر ګرځېدو خانجي دې چې کم دی 15,000 روپۍ زکات ایستی دی او ورشاله ورکوي خدای پاکریا مې پکې کم دنیا میړه راغی څه په ټول رقم راغی نو د زنګین بچو ټول عمر زما د وزوی نه زکاتونه او شرار څه زه وباسم تاسو ډبل دغه لمن راټینګه کړه او بس خانجي مونږ اوس چې کم دی نو هغه راته دا خبره ټول په ټول کلي کې دا دغه کړې ده چې خانجي 15,000 روپۍ ورکوي او دی لاړ شي تاسو له به هم درکړي دا به چې په دې نیر کې دماغه خونخواش پې ولامبه ما به څو درکولي تا به چې کوم دی دغه 2.5 راکولي یو شپې په لامبولو باندې 2.5 پوه نه بس رالګي دي دا ډېر ښې دي ډېره خانجي په خدای بشي پتا بشي برګه روجه ده مونږ هغه راولي ګلو مونږ ته څه اوس نور هم راکړي نو الله صدقه کوي زه خو به وباسم ما دا د لړ څه په حواله کړي د سره څه رابطه کوې ها زه صحیح نه شو بچې بل چا پسې ګورې ګرځې ما دا زما خانې کې بیا ډېر خلل راولي ګورې ملنګه سړی پیکه توره غواړي لنګه خانجي اوس په څه ونه شي که نه اوس یاره اوس خو مې هغه چک مې نه دی مات کړی خدایه پاکه خو دا داسې کار دی که نه بالخال هغه چک مې لا نه یې دغه کړی ډاکټر والا خورې اوس کې نوم ما دی چې چا راکړي د دې لاس نه دا لاس خبر نه شي صحیح ده خو د اوټونو ورځې را روانې دي او غرې پټکي به په سر باندې تړې د وینو چورې به سره جنګوې انشاءالله په دواړو سترګو او خانجي خو چا تپوس وکړو ورته وایي چې 1000 روپۍ دې 10,000 راکړي ډېر سره روانې دي غم مه کوې ښه بس صرف زما نوم خور کوې په دې بالا غمه شه اوس ورته ګوره ملنګه ما ته چاوې توره غواړې لنګه او سپینه غواړې وچاو هغه دی کې دي پچا سړي به را جوړو سړي به جوړو خو ګورې تا خو هم ګورې بټوې ته پیټې اچولي دي خو ګورې چا لرې ور نه کړه یوه کاسیره مې ونیولې چې چا واورېده چې راشه خان ماله ملنګ راکړې زکات دا په خپل کور هم روان کړی دی کور هم روان کړی ما ته پته ده ته راځه په دوکانونو نه ګرځو راځه راکړو استاد سلام علیکم خیر څنګه دي خیر شه چا راته ویډیو زکات ورکړي او ولې میر افضل انکم سپورټ پروګرام زمونږ کنه خبر کړی دا چې لا کې راته چوي او تاسو په پته لګیو ما په دوه بچی اما زو دیو او په خدای مې کوټه را پروت راغی په لاسونه ماتیو دا خو شکر وباسي لکه دا نه خو خلاص کړی تاسو وکړه ها شه دې کار ضروري دی او جی او باسه دا مې اوس کوم دې یو زنانه دې محمود آباد وا شالکه تاونه مولو کونډه وکنه غیر په حساب باندې وکړه حاجی او دا ستا نوم دی سید محبوب شاه او جواب الکه ته ګوره واحد ستا نادره تصویر دی چې داسې تورې او په تصویر کې ګوره سپین راغلی سپینې ما خدای دې شنه خدای کار کې لږ توسې ومه وای دا غمون نوم دی والي مکنجیو سید محبوب شاه او شیدان دی او جی ماشاءالله ماشاءالله او د پلار دی نوم دی سید انعام شاه مرحوم الله پاک تو بخیر نه کم ځای زوجي 400 یم ماشاء آباد ماجوکی د خانه پلانګ تیلو کار کوي نه ماجوکی والا جته تیلو کار کوي نرجس سبزی خاصو مجیو سبزی منډه کې ماجوکی شنه کار نه وای صدر حساب کا 038 او شو ها الله خو خوشاله کا ها دا څه کار ضروره دا بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کم دی هغه لپاره خلک کو ډېر پیسې ورکړي موږ دونه نه غواړو خاجي میر افضل چې کم دی دا سابقه لازم تیر شو ډېر بهترین انسانو خاجي هغه په 1.5 لک روپو پسې 1.5 روپۍ غواړي دا 1.5 تا موږ له راکړي دا 1.5 لک د زرو وباسم او دقه کاو غځو رب دې خوشاله کا یاره دما داسې او کله به راته ملو کېږي دا ان شاء الله د روجي په درېمه الله خو دې خوشاله که بس داسې کار دی غریبانو سره مدد کوې که نه
الله پاک په قبر ګولې ګلزار کیو دوا یې وتیم صرف دوا ګټم پیسې مې مقصد نه دی خاجي ها چې ستا هنته بېوسه سوځېدلو خلکو مدد وکړم دا زما لپاره جنت دی بچ د خلکو نه دوا نو جنت په ګټیم غنه یو خو زیاتې بچ اسانه کې خیر پیسې لګ گزاره کو کمه تیار کنه خیر یو کار بل وکړه حاجي. اویا شریک هغه پیسې دې کې مې واچولې که نه والله دې په واجب خدای پاکه شمې کړې ومې غورځولې که څه نه شل وزولې نه تو تاسو دې بولټه وا نه دې کې دي دا دي دا پنسوي نه دي دا زما طرف نه اسستا شو یو به کولګیټ والی یو به سره برش والی حاجي او په دې روزه کې بچا تړل راځي ځه الله دې خوشاله کړه ځه زما طرف نه تخپه شو ځه الله دې قدرمن کړه وګوره نو خلینا یې ډېران وکړي دا خلک پاکي خو روزه ده اوس روزه خلکو له خرابې پې